السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو په نن ویډیو کې مساسره پروداسي اپلیکیشن راوړل چې په دې کې سمپل تاسو کولای شئ چې خپل نمونه ډیر ځات په زبردست طریقه باندې ولیکئ. بیا که تاسو د فیسبوک په بایو کې لګول غواړئ یا د ټیک ټاک په بایو کې یا تاسو چاته غواړئ چې یو ښه کمنټس وکړئ، مطلب زه دا شان کمنټس لیکم تاسو ته ښکاري که زه دلته ولیکم چې نایس حسن تاسو ته ښکاري نو لاندې که تاسو وګورئ دغه ټول لیکل چې کوم دا بالکل په مختلف ډیزاینونو کې جوړ شي او بیا موږ د خپل مرګرو په کمنټس کې هم مطلب دا لیکل پیسټ کولای شو او په بایو کې هم لګولای شو. نو دا اپلیکیشن موږ ته چیرته میلاوي شي. په دې اپلیکیشن کې موږ نور څه شو کولای دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. ورته نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري نو د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ نو تاسو به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ او زیات مرګري وایي چې زموږ لینک کار نه کوي نو سمپل زموږ پیج ته دننه راشي، په پیج کې دننه به دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو بیا به تاسو لینک کار کوي. نو کله چې دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ انسټال هم کوئ بیا به تاسو کوئ دا اپلیکیشن به سمپل دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ ډیر زیات سمپل انټرفیس ته تاسو بره یو تاسو ته ښکاري سټایل لیکل. کله چې تاسو په سټایل باندې لیکل مطلب په سټایل باندې کلیک کوئ دلته لیکل کوئ نو تاسو لیکل به مختلف سټایلونو کې راځي. ورسره که تاسو دلته په نیم باندې کلیک واخلئ بیا تاسو لیکل کوئ نو هم به تاسو لیکل ته ډیر زیات زبردست راځي. ورسره تاسو ته ښکاري که تاسو دلته په دې اپشن باندې کلیک کوئ نو دلته به هم تاسو ټول لیکل چې کوم دی ډیکوریټر لیکل چې کوم دی هغه به راځي او ډیر زیات زبردست په ښکاري. نو مطلب زه فسټ اپ دلته ولیکم حسن تاسو ته ښکاري کوم چې زموږ سره سټایل والا اپشن دی نو لاندې چې څومره زیات نمونه زموږ سره راشي تاسو ته ښکاري څومره په ښکلي ښکلي ډیزاینونو کې رال او دا ټول چې کوم دی په دې کې بالکل زما نوم لیکلی شوی دی. بیا به تاسو دې ځای نه مطلب بل ځای ته وړئ څنګه سمپل تاسو دلته یو کاپي نشان چې کوم دی درکړی دی نه به تاسو کاپي کوئ. که زه بره دلته په نیم باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري په نیم باندې ما مطلب کلیک واخیسته نو دلته که زه اوس خپل نوم ولیکم تاسو ته ښکاري نو هغه به په مختلف ډیزاینونو کې جوړ شي. تاسو ته لاندې ښکاري دا شان ډیر ځات په زبردست طریقو باندې دلته په مختلف طریقو باندې به ولیکلی شي او دا به زه دې ځای کې نه کاپي کولی شم. که زه فیسبوک په بایو کې یا په کمنټس کې په هر څه کې به زه پیسټ کوم نو ډیر ځات په اسانه طریقه باندې پیسټ کولی شم. بل تاسو ته ډیکوریټر اپشن کوم تاسو له دې ځای کې درکړی دی ډیکوریټر باندې کله تاسو کلیک واخلئ نو لاندې تاسو له ډیر زیات مختلف دا شن ډیکوریشن ولا لیکل درکړي ډیر زیات د کمال ورسره دلته به تاسو کله خپل نوم ولیکئ یا تاسو هر یو شي چې کوم دلته ولیکئ نو اتوماتیکلی لاندې تاسو ښکاري د ښکلي ښکلي څیزونو کې بس تاسو نوم چې کوم دی نو هغه به منځ کې راشي او ډیر زیات حیران کوونکی او ډیر زیات د کمال به ښکاري. دا ټول تاسو سمپل د خپل فیسبوک په بایو کې لګولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته نو ډیر زیات د کمال او ډیر زیات حیران کوونکي خپل نومونه چې کوم دي یا د خپلو ملګرو نومونه چې کوم دی په دې اپلیکیشن کې دننه تاسو لیکلی شئ. حکومت ګورو ډیر زیات کمال اپلیکیشن دی ضرور دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزه درکړي. نو امید لرم چې تاسو بالکل سټیپ بای سټیپ پوه شوئ او دغه لیکل به تاسو دغه کم اپشن چې کوم دی نو دې نه تاسو کاپي کوئ. که تاسو بیا په کمنټ کې یا په هر ځای کې بیا تاسو مطلب دا لیکل پیسټ کول غواړئ هلته به دباو کلیک داسې ونیسئ او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو هلته پیسټ کولی شئ. نو امید لرم تاسو پوه شوئ. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.